په هرات کې د ولسمشر محمد اشرف غني له لوري پرانیستل شوې ټاپي پروژه طالبان بیا پرانیزي. طالبانو د ولسمشر محمد اشرف غني نیمګړی کار پوره کوي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان د وخت لومړی وزیر شاهد خاقان عباسي ولسمشر غني د ترکمنستان د وخت ولسمشر قربان قلي پر دې محدود او په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر MT اکبر په دغو مراسمو کې برخه اخیستې وه. زاویه نیوز بهرنیو چارو وزارت کې له یو منبع معلومات ترلاسه کړي چې طالبان یو ځل بیا په هرات کې د دغې پروژې د چارو پرانیستنه په داسې حال کې کوي چې په دې مراسمو کې د پاکستان او هند استازي نشته دی. د مشروعیت نه لرلو له وجې د ټاپي پروژې نور ګډونوال حاضر نه شول. د طالبانو په هلو ځلو سربیره په دغه مراسمو کې حضور ولري. زاویه نیوز په محل کې له یوې بلې ځایي سرچینې معلومات ترلاسه کړل چې ترکمنستان هم په خورا محتاطانه ډول بیا ځلې د دغې پروژې د پرانیستنې مراسم ترسره کوي او له یو غیر مشروع رژیم سره په تعامل کې محتاط مخ ته ځي. د ټاپي نلکې ترڅنګ ریل پټۍ، نورې فایبر او سړک تیریدل د ولسمشر غني هم هغه طرحه وه چې د امنیتي وضعیت له وجې په خپل وخت یعنې په افغانستان کې د دغې نلکې د بشپړېدو وخت یا 2019 کال ترسره نه شو او د ګازو پایپ لاین د تیریدو ځینو ولایتونو هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار کې کار ته د طالبانو اجازه ورنه کړه. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر د الله په امان تر بیا ښې چارې.